قسم په خدای که توبه مو نه وسته د مارونو د شپې یو ډرق به راځي یو ډرق او اوټو سره به لاندم شو دی بیا د بني اسرائیلو په زمانه کې جبريل علیه السلام تعالی یو کلی خو ویلا چې دا کلی غون ورواړه یو لاک خلک و پکې الله دې کې خو سلويخ زره ګناګار دي مشمېرلي دي په نخښه کړي دي او شپېته زره خو پکې پاک دي ویلا شپېته زره سلويخ زره منې کوي ولې نه دا شپېته زره دوی سره غم خاده ولې کوي دا شپېته زره دوی سره تعلقات ولې ساتي دا شپېته زره دوی سره په مړو جمدو کې کینی ولې دا شپېته مخکې تبا کوي دا سلويخ رسو تبا کوي بیا به په خپل نیت پاسو خپل نیت به پاسو چې کوم نیک جنت ته به چې کوم ګناګار دي دوزخ ته به یو ځلک د شپې ورکه کنه یو ځلک قسم په خدای که سپلای غستو تام تیار شي خدای یاد کړي رښتیا وایي د خدای د قدرت او د طاقت مقابله سره کولی شي نشي مخکې چې کومه زلزله غرمې وخت راغلی و اخبار مې کته څومره لاندې راغلی و د ځمکې د سطح نه 300 کیلومتره لاندې راغلی 300 کیلومتر 300 کیلومتر لاندې الله دماغه وکړه څومره دنیا جوړه کوله الله په دنیا کې ځمکه کې لاندې مختلف قسم نباتات پیدا کړی دي الله گیا دا لوګي کوي اور پکې بلیږي نو هغه دومره لوګي او دومره لوخړې او دومره لاوه جمع شي چې ډرق وکي ځمکه وشلېږي بار وګرځي دوه پټه خدای په ځمکه کې دنه جوړې کړې دي دوه پټه مختلف اسباب دي د زلزلې لکه دلته کې ګرم او یخ تار او جنګي څومره به دماغ کوي یو غرب ناری کې اور په بل شي دغه څه په ځمکه کې دنه خدای پټه جوړې کړې دي هغه یو پټه دی بل سره الله یو ځای کې هغه دومره زوري چې درز ناری کې او کانی موريږي او د ځمکې نه ګندونه مروزي او دنیا مغرق کې او مخلوق خدا په ځمکه نه نوزي پته هم چاته نه لګي دا د خدای غضب چې کوم وخت راغی توبه لې پکې بیان قبلېږي يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل چې د دې نه مخکې د ایمان نو او د وخت سره دی چې یا خدای منم فرعون هم چغواله امنت برب موسى وهارون د موسی د هارون ربنم الله الان وقد عصيت من قبل اوس چغوي مخکې خدای زمانه فرمانی کوله اوس د چغې نه قبل مخکې به توبه بس تمارونو دا ولې زلزلې راځي زلزلہ خدای قدرت طاقت په خوا بخل کوي ولازم کده غوي پخکر پرته دا به خلکو قصې وي نو چې یو کړي ستړي شي نو چې بلته اړای نو یې سبب زلزلہ راشي دا د خلکو خبره وي دا د خدای قدرت او د خدای طاقت دی الله تعالی خپل قدرت مخلوق ته کوي ګوري کول شم مکرو کې زلزلہ رااله یو څو کاله مخکې په ایمان سره علاقه باندې تاسو ته پته ولګي دا ورله څومره کورونه په ځمکه لاندې ډوب پاتې شي څومره خلک پکې مړ شي هغه بلډینګونه لاندې په ځمکه نه وتل څومره خلک پکې تباہ شو او که تاسو خیالي تاسو په دې کندراتو کې وګورئ اوس هم چې تاسو د مقبرو کې بعد کې دا کندرات لټوي نو پکې کلی روزي کنه روزي کلی پکې غون روزي بوتان پکې روزي دا چا کړی دي سر په دې کلو چا په شاول خورې چولې دي سر هغه زمانه کې خو شاول نه وي دا لاندې پکې غړ جمعهتون روزي دا غوي عبادت خانه پکې روزي بوتان پکې روزي لارې پکې روزي کوسي پکې روزي دا کندرات ته لګیا دي خلک ته شي لاندې روزي دا خور په چا واچول دا په شاول خلک چولې دي سر دا په غوانو په میخه چولې دي سر دا زلزلې راغلي دي دا په قومونو زلزلې راغلي دي او چې زلزلہ راغلي دا نو د ځمکې بره سطح لاندې تللی دا لاندې سطح په چته کړی دا دوه پراته دي چې کم پکې غرق شنو لال غرق شو پکې زلزلې را روانې دي جناب دا د ما خبره نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نهو کې یو نه خدا د تکسر الزلازل زلزلې به زیات شي او قران شریف دا آیت چې مې وې بعض علما وی دا خو د قیامت دروازه غ زلزلہ ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزلہ راشي یو مثال الله ورکي یا بعض خلک چې هغه دا ماشوم لتی ورکول وخت مړ دي یا کمی خدای چې هغه په حمل کې مړ دي په دغه حالت کې بدوي الله جمدي کې د زلزلې سره بلا قصه کېږي لیکن بعض علما وی چې نه هم سختر وزدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین آدم علیه السلام ته आवाज وکي اے آدم راشه د اور لخر جدا کا اور ته کوم لخر دی رب وی آدم علیه السلام ته جدا کا حضرت آدم علیه السلام بر پیږي الله د اور لخر څومره دی څه جدا کم وې دا هرو زرنا یو کم زر جدا کا اورتا یو روایت کې داسې راځي په بل روایت کې راځي چې په هر لسو زرو کې یو جنت ته جدا کا او دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا هو صحابه په جلا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا ولا سوکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما یاله وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پورا کوي هغه کې با دا شمیر الله پورا کوي او په مخکې قومونو چې زمونږ مخکې کم خلک کافران تیر شوی دي په هغه به دا شمیر پورا کوي او بیا نبی رسول الله او فرمایل وی دا نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه دا یو سپین غوي په شا کې یو تور داغي ډېر لوی مخلوق د تاسو نه علاوه دا شمیر په خدای په هغه باندې پورا کوي نو صحابه بیا څنګه خوشاله شو هغه هم زلزلہ راځي غرض برازي او دې وخت کې بعض علما وایي چې دې آیت نه د قیامت مخکې زلزلہ مراده لکه قیامت کې راځي د قیامت زلزلہ ته وینره مراده لکه د قیامت چې کوم وخت راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نه خلک به ټول بالغان هغه وخت کې به د خدای په ګیره باندې بچی نه خدای به ټول شنډ شي وي ماشومان باندې کېږي او چې څومره خلک دا بالغان د قیامت دراتلو وخت کې به نابالغ نه ټول بالغان وي دا د قیامت مخکې دا خطرناک زلزلہ او یو حدیث پاک راځي الله دې مونږ وساتي وي دا زلزلہ چې کله راشي کنه دا زلزلہ نو د خار د خلک به باندې ته منډي کی
زنګلونو ته منډي کی او د زنګل درندگان به خارونو ته منډي کی دا چې څومره زمری دي او دا څومره شرمخان دي او دا څومره اتیان دي دی په پدان نه پويږي به خارونو ته منډي کی ګډه شیله او ساروي شرمخان به یو ځای سریږي او دا سوچو بیا پدان باندې پويږي یو غوبل به تمارونو دا د خدای طاقت دی د خدای قدرت دی الله تعالی ټول مخلوق داسې دی داسې لکه ما او تا ته میګي نام زیاته ما او تا په میګي دونه طاقت نشته دونه قدرت نشته چې میګي په دې لاس کې پروت دی په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي ختم یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و صحابه ورته ویل الله رسوله ولې داسې پریشان یې وایي څنګه خوشحاله شم الله راته منظر وښو څنګه خوشحاله شم وایي اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلۍ نیولې ده سر یې پټیټ کړی دی غوږ یې خدای ته مایله کړی دی چې کله به الله اواز کړي چې پک پکې وکړه مونږ ډېر غافل یو مونږ ډېر غفلت کې پراته یو زلزله راځي زلزله راځي زلزله راځي موږ ته خلک ډېر ټلیفونونه کوي چې عمل په سړي راشي بیا سړي دا افسر یاد شي مخکې ورځ کې ټلیفون وکړو یاره چې زلزلې دي ما یو دینو بیا وی یاره چې ډېر خطرناکې دي ما بالکل دینه نورې به خطرناکې راځي وی یاره چې دا به څه چل کېږي مې مروبه که نه مروبه وی ښه مروبه نو مې ولې پلار دې مړی راوړي مړی به نه څه به کې مړی به که نه داسې دا مرګ نه مونږ یریږو خو تیارې وله مونږ نه کوو ولې زلزله راځي په دې سوچ پکار دی دا خو د خدای طاقت دی او قرآن کې راځي او حدیثو کې راځي چې زلزلې به راځي او د قیامت نښې دي ولې راځي د خدای عذاب دی ولې د خدای عذاب راځي خدای مونږ خفه کړی دی الله مه خفه کوئ اسم نشته الله مه خفه کوئ که زلزله راله او پکې ملم شونې څه نشته او چې الله دې خفه کړه نو چې زلزله در باندې راله نو بس بیا چې د سره څه کوي نو کوي به د سره نه مو دې خفه کړی خدای پاک چا نه دې خفه کړی رښتیا ووایئ زما قسم په خدای چې دا مونږ کوم ګناهونه او کومې غلطۍ کوو که دا د حضور پاک په زمانه کې وي نو مونږ نه به هجرت کړی وي مونږ به نه وي پرېښی نن پردي مال ته خلکو بړې والي دي که نه دي والي یو سړی پردي قرض غواړي ماله قرض راکړه قرض راکړه نیت یې دی چې یو ځل مې ترې لاس کړی بیا دې ما نه په سترګو وویني هلکه تا سره خو ښه کوي چې تا له قرض درکوي خو تا سره ښه کوي چې ته دې قرض غواړې او تا له قرض درکوي سوچ وکړه نن رور له قرض نه ورکوي تا سره خو ښه کوي نو تا ورته نیت د مخ نه خرابه کړی دی اوروسه د چا باندې قرض دی مدیون دی او دې مړ شو د سزا څه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې سړي جنازه نه ده کړې چې مړی به څنګه راغی وی هل علیه دینو قرض پې شته که وی به چې قرض پې نشته نو جنازه به یې پې وکړه او که او به وی چې او د الله رسول قرض پې شته وی هل ترک لدینه وفاء وی د قرض څه پیسې یې پرېښلي چې قرض یې پې خلاص شي کوي به چې او د الله رسوله پیسې پرېښلي قرضدار ولا قرض به پې خلاص شي بیا به مخکې چې جنازه به یې پې وکړه او کوي به چې په دغو قرض ته خو پیسې نه دي پرېښې د قرض د خلاصي دپاره وی صلوا علی صاحبکم وی تاسو په جنازه کوئ د پې نه کوم جنازه دومره سخت شی دی دقسې یو مړی راغی حضور پاک تپوس وکړه قرض پې شته وی او د الله رسوله وی قرض دې څه پرېښلي وی نه وی صلوا جنازه پې وکړئ د پې نه کو ابو طلحه رضی الله عنه وی د الله رسوله صل علیه وی زه ته په جنازه وکړه قرض یې په ما زه به یې وله خلاص کړم نو بیا ور مخکې شو جنازه یې پې وکړو نن څومره په دې پیسې وهو ټګي څومره کوو او دوکه څومره کوو او دین پسې خبرې څومره کوو موږ رسمي مسلمانان یو خفه کېږئ ما دغه که موږ مسلمانان چې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو دغه که موږ مسلمانان چې موږ د خدای قدر کوو دغه که موږ مسلمانان چې موږ د پیغمبر قدر کوو دغه که موږ مسلمانان چې موږ د شریعت قدر کوو نن موږ خدای پسې خبرې پیغمبر پسې خبرې دین پسې سپکا یو څیز د تخیب توبه وباسئ خدای ته دو څیزونو باندې د امت نه عذاب ختمیږي یو دا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نبی علیہ السلام ته الله وی چې تر څو ته پرې خلکو کې موجود عذاب به نه راځي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او چې دې ما نه بخنه غواړي استغفار 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 نو عذاب به پې نه راولم نو که غواړه چې زلزلې دې نه راځي او که غواړه چې زلزلې راشي موږ د عذاب نه بچو نو استغفار وایه د خدای دربار کې وجاړئ معافي ونیسئ معافي غواړئ معافي یو مثال در کوم حضرت د تنبیه الغافلین کې علامه سمرقندی واقعه لیکلې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره ته د حضور پاک ملاقات لته یو نوجوان راغی وزارو قطار چغې وی او جاړي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی بچي برخوردار ولې چغې وی او جاړي وی ګناه نه شوی ده ګناه شوی ده ډېره غټه ګناه شوی ده خدای لږ دومره چغې واله او دومره سلګې حضرت عمر په جلا کړ عمر د خدای لپاره مال نبی علیہ السلام ته لاړ شه او سپارښت وکړه چې مال بخنه غواړي غر کې ما تبه عمر سے بتوي هم په جلا شنو وی خبر وکړه زه مخ کې زما چې مخ کې ورغی نبی علیہ السلام ته عمر سے جلال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عمر ولې جاړي هم سالګي وي عمر ولې جاړي وی د الله رسول یې ولک دي ځان په جلا مړ چغي وي دا هغه جلا ته ګور منو مال جلال الله ولې جاړي وی هغه چې مال یو غټه ګناه شوی او مال پیغمبر علیہ السلام سپارښت وکړه چې مال بخنه غواړي وی لک تاواز کا الک چر دن شو په سالګو سالګو په چغو جاړي او چې وی د الله رسول ډیره غټه ګناه را نشو حضور پاک وته وی سونه غټه ګناه شوی ده ویلې غټه ګناه وای څه ګناه ده نشم ویل د الله رسول ډېره غټه ګناه ده وستا ګناه غټه ده که اسمانونه وی دما ګناه
وستا ګناه غټه کړه الله عرش وی دما ګناه وستا ګناه غټه کړه کرسی الله وی دما ګناه لکه شرک ته کړي دسو وی نه الله رسول شرک نه دی کړي مسلمان دی وجلې دسو نه الله رسول مسلمان نه دی وجلې څنګه غټه ګناه غټه ګناه خدای چې مسلمان به ځای عمل کې او شرک وکړي وی نشم ویل الله رسول چې سره په ګوش دومره وجلې چې حضور پاک په جلا کا وای ګناه صدا او هم الله رسول سزا خو بنه راکې کنه او کراکې تیارې ما خو چې اخر می خشي ما بل لو بخي ته خو وای کنه څه ګناه ده وی خدای ما ګناه ده او چې ما به کپنونه د مړو نه استل طبعا می خلصو کله چې به خلق مړي وشو خخ به کو د شپې به ورله ما به داغه نه کفن وستاو می خرڅ کړ الله رسول الله او وای وی خنو د سوال کیو جنې مل شوی د شپې ورلم داغه نه می کفن وستو چې کفن نه وستا غجنې خو مړوا په قبر کې پرتا وا خو ما نه غجنې سره ګناه شو هغه مړي سره هغه مړي جنې سره ګناه شو چې ګناه شو دا هغه مړي جنې د وجود نه د هغه جنې په شان چغه روچته شو او ماته وې چې اے بندا ډېر ظلم دی وکړ ډېر ظلم دی وکړ زه خو تا د قیامت دروازه پاغه تلش شل زره قامه کې رسوا کړم اتلش شل زره قامه کې بربند کړم دا اسوکل او دا قیامت په غلوی ورځو به خلق خمول خپل لمبولې دي نو خدای ته به پاک ودرېږي او زه په غټه به د سې کې ورواچولم نو زه به د قیامت پر ورځ خدای ته په غټه به د سې کې ودرېږم دومره دې شرمولم دومره دې رسوا کړم دومره دې بې عزت کړم د قیامت میدان کې دې شرمولم بس الله دا ګناه شوی الله له دا ګناه شوی حضور پاک ورته فرمایل واقعي ډېره غټه ګناه دې کړې ډېر لوی جرم دې کړې مړي سره داسې ګناه یا زنانه سره دا لک پاسېدو دا لک یو یارېدم پاسېدم چې اسنه چې تسبل سب آیت زما په حق نازل نشي او نبی رسول الله خو غوسه شو لا او چې څنګه لاړو نو سبا ګورو ته لاړو مدینه پرې خو دا او په ګورو کې خدای ته چغې وای یا خدایا نو ما نه ګناه شوی ده کنه الله نو څوک دې چې ما به وبخي ستانه بغیر الله ته چغې شروع جلا شروع الله بل څوک ته جواب ته چغوا الله سره درنه بغیر بل څوک نشته لکه حضور پاک لم علماء غیم غونه کوي غټه ګناه دې کړې ده یا الله سوکم خدای ستانه بغیر بل سوک دی ساده درنه بغیر بل سوک دی خدای چاته چغوا ما یا خدایا کدلته می پینې سينو د اثر مې مات کو چې خیرت کې مې بچ کې سلويخ تروازه دا چغواله سلويخ ولې حضرت جبريل عليه السلام راغی نبی عليه السلام ته جبريل عليه السلام پیغمبر عليه السلام ته وای الله راولې ګلم نبی عليه السلام ته وایا اذا مخلوق تا پیدا کړی کما پیدا کړی حضور پاک وینا الله پیدا کړی وی الله وی جداري د تور کې کزا ورکو وینا الله روزي ورکو وی خلا مخلوق چې ګناو کې دا به بخم کتبه بخي وینا الله به بخي وخا وفشا غسل را ولا او دعوت زما د طرف نه الله طرف نه اعلان وکا چې ما معاف کړو ما بخلي سړي پسې ګرځیدل راي وسته توبه استغفار داسې شي واغه پښتنو توبه نه چې صرف وګونه نیول دي او توبه دا بدو چې څوک نه عمله په بدو هغه توبه نه دا زړه توبه یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا پښتنوي کنه په نسوا مې توبه دا نصوحا عربي لفظ دی دا سے توبہ چې الله په دې ګناه ستومانه ما کمه نه وکړې څه خبره الله آینده لبنکو قصب کې چې بیا به نکو نفرت په پړه کې د ګناه نه پیدا کې او د خدای په دربار کې به د معافی اعلان وکړي د معافی درخواست وکړي بیا به ګناه ته خدای پاک معاف کړي نو زلزلې د خدای لوی قدرت او طاقت ته علاج یې سره استغفار د خدای په دربار کې معافي غوښتل او زمارونو ګورې کړه زما قسم په خدای چې د زمکه او جیداد او مال او دولت ارصد نه پاتې توبه ته هم جوړ نشي چت بل باندې کینی تیر بل باندې راغورځيږي زمکه بوشتيږي لاندې باندې نوځي بیا بس څه کې په مال او په دولت په دې بچو باندې نو د خدای په دربار کې استغفار لري وای ها زلزلې خدای به دفع کی به دفع نشو تاخو بخدای العذاب نو ساتي کنه نو د خدای په دربار کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا لنه توبه وباسه بخنه غواړي او کله په استغفار ویل شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ډیر خلک علماء نه ذکر استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه قدامني يا الله تعالی بخنه غواړم یا الله تعالی معافي غواړم د دې خبر راشي نو مونږ ته مخ واړو علماء پس خبري جمعات پس خبري مدرسو ته سپک قتل زکل حیران شم عبد الله ابن ابي پټول منافقانو کې سردار رئیس المنافقین د منافقانو سردار جنازه به نبی علیہ السلام سره کولې منځونه به مور سره کول ورغه دغه کېده جهاد لبمته ما قال جهادون لتلل جهاد کې دن لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل روجي به نیولې صدقه او خیراتونه به ورکول مشوره کې نبی علیہ السلام سره ناستو مسجد نبوي کې و سره ناستو او د منافق ولی وته منافق وي چې کله به مقوم تلنو بیا د دین دشمن ولکه دین نو خو ظاهر کې منظم کو جهاد څونه ګران کار دی جهاد لبم ته خو چې موقع به منتدلنه دین نو خو
قسم دا الله پزاد جمعات کې ناسب کله زم پزان مو یریګم او پرې مخلوق مو یریګم هلکه دا هم چې مونږ کله مو قومونو زمون دخلین دین پس خبرې خېچ دا خو چې مونږ کله یو مرګري سره کینو او هغه مرګري لګي علماء پس خبرې کوي مونږ هم سره مرګري شو دا خو مونږ یو ځای کې کینو او یو مرګري په مدرسو پس خبرې شروع کی مونږ هم سره وسره اړو دا خو مونږ یو ځای کې کینو او یو مرګري نیکانو پس صحابه پس خبرې شروع کی نو مونږ هم سره سره وکړو مرګري خبره نه نشي حضور پاک باندې جنازم کولا زوی ته ویلار شاه چې کله ملک کېدو وی د نبی علیہ السلام کمیس راوړو پما به اچه اے دونه عقیده کو حضور پاک نے کمیس واچوا والا او پما باندې واچوا او پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې پما جنازه وکي حضور پاک له زوی راغلی سوچ مسلمان او عبد الله نمو وی الله رسوله دما خپل عبد الله بس نه جوړه دی عمرې وصیت یې کړی وصیت یې کړی دی یو دا چې خپل کمیس راکې چې وته ورواچو او دویم د جنازه په پته کې پیغمبر علیہ السلام مبارک ور عقیده ته څنګه چې عقیده ته نو کمیس یې غواړي جنازه په کوي حضور پاک وی ټیک شو کمیس ولا ورکا او چې کله جنازه تیار شونه ماته وای د جنازه کو چا وته وی سیب دا خو منافق دی ته دل کمیس ورکه او یو وخت عباس چې په بدر کې قیدی شو نو فاداغت کمیس نو د بل چا کمیس پی پورا نو دی عبد الله ابن ابي کمیس را کړو دا دغه بدل خلاصو وی زما کمیس وته فائدہ نه رسي سړی منافق دی او عباس دا کمیس بدل ولا خلاصو چې کله جنازه تیار شو نبی رسول الله لا او صحابه ځان سره کړ وی زه جنازه پکاو چې جنازه تاسو سپونه ودرل عبد الله ابن ابي ته حضور پاک ور مخ کې شو حضرت عمر راغی رضی الله عنه او د پیغمبر علیه السلام دی سینې مبارکه ته مخامخ ودرید دا سه بادر بسو کی چا کې چمړی وشي نو د قوم خلک هم غم جنې بچي هم غم جنې هغه وخت دغه بدوی شي د پلار په جنازه کې بل چا د پلار بدوي ک کافر می بد نشوي قومي ولار دي بچي ولار دي وسی ولار دي خریانی ولار دي ماما دامن تروان ټول ولار دي او عمر کې دین دی دین نه اغراغه د حضور پاک دی سیری ته مخامخ خدای په بخاری مسلم کې راځي بالکل مخامخ او ورتصوي اتصلي على هذا المنافق الله رسول په دې منافق جنازه کې ته په داسې سړي جنازه کې قال يوم كذا كذا وكذا فلان کې به دا خبرې کړي د خو ته نه معاف کړي دی عبد الله ابن ابي ابو جهل خدای سره ټول راغشتره نرته په شان میدان کې ولار دي په خپل دین نر مړ شو خپل دین نر په کفر کې نر عتبه خو ټول راواغشتا شیبه خو ټول راواغشتا د سپیره خو ستا جامه باندې داغ لګاو د سپیره خو تا په عزت ته ورته کړی پلان کې وخت ته ذلیل لفظ نه ویل عیاذ بالله پلان کې وخت دا نه ویل دی نه ویل حضور پاک له خدای عجیب پوی ورکړ او عجیب صبر ورکړ اخر عني يا عمر رستشا داسه بهادر عمر رستشا چې په دې کارونه شو عمر وته سوي وی ته خدای نه منې کړی جنادینا وینا نه منې کړی الله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كتب ولا بخنا غوالي كنغوالي نه بخم او يا زل ولا بخنا غوالي بیا نه بخم ما ته الله دا نه دی جنازه به مکوا دی ویلی چې بخم نه ګور حضور پاک سوی اے عمر ما ته خدای وی ک او یا کرته بخنه غواړي نه بخما خو کما ته دا پتو لګی چې او یو نه پزیاتې بخیل او یو نه زیاته بخنه ولا غواړو هغه دشمن چې د پیغمبر د سپینې جامې دشمن بی عائشہ غوندې بی چې قران وته پاک ویلی دی په الزام لګول لیکن حضور پاک صبر تا ګوره ما ته پتو لګی چې او یو نه زیات باندې بخیل کیږي او یو نه زیات ولا بخنه غواړم اخو شو عمر جنازه په وکړه او جنازې نه پسې چلو کو قبر ته حضور پاک دا منافق ورخته او په کندو د پاسه کینو او قبر ته ورخته کو نو الله یت نازل کو لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره عمر چې د تویل ټکی د تویل نن پس به د منافق جنازه کې نه کو نه به قبر ته درېږي دا عبد الله ابن ابي چې پیغمبر علیه السلام خدای پاک رسول ته اعلان وکړي چې منافق وګوري په قبر باندې درېږي او یا ضرب خلق غواړي او یا کرته نه بخم منځونه کول د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روجه نیولې د حضور پاک سره صدقه ورکولې مشوره کې بناستو jihad لبته ولی منافق بیا دلنه دین نو خو دلنه پیغمبر نو منلې دلنه دین نو خو لما قسم په خدای کې اوسم د مخلوق کله وینم کله د مخلوق نو زما یاره پیدا شي چې خدای پاک اسنه هغه دلته کې مونږ څوک یو مجلس کې د دین خلاف خبره وکي رښتیا وایي خلق دا دوست خپکای نه که جواب ورکوم خدا دوست په می خپشي دوست خیر دې که خپشي خو خدای دوست خپشي دوست نه خپکم الله دې خیر دې خپشي څو د دین خلاف ډېر خلک نن سبا د عقل په بنیاد لګاري دین کې خبرې کوي عقل جنگ یو دین کې خبرې کوي مدرسو پسې خبرې حافظانو پسې خبرې قاریانو پسې خبرې عالمانو پسې خبرې هلکه ولې کوي عالمان د حافظانو قران خدای قران د خدای خي نو خدای خو خدای قران باندې خو کوي دې مدرسو کې خدای قران خو دې لیکيږي د پیغمبر دین خو دې لیکيږي نو خدای رسول دې خو خدای دین باندې خو کوي دا عالمان خو ته خدای رسول خي ګناه کوي هغه خپل او بالا خپل ګناه د تیم کې غم کوي خدای پیش ستانه به هم کما کوي نو دا هم معلومیږي چې خدای رسول سره د مینه نشته د خدای رسول سره د مینه مدرسې نه مریدان قربانو
که خدای رسول سره د مینه وي د مولا لاسونه به خپلو، که خدای رسول سره د مینه وي د قاری د ستندې به خپلو، که خدای رسول سره د مینه وي د دین لپاره ځان قربانو. رښتیا وایي مونږ چې موقع وینو نو مونږ بیا دوست خپه کوو نه، مونږ چې د چا سره د دنیا لپاره مونږ رښتې پرېږدو دا ګناه. جیب مونږ وو د مسلمان غلا مونږ کوو، مسلمان ته ضرر مونږ رسو، ګاونډي ته ضرر مونږ رسو، پلار ته زوی ضرر رسوي، پلار زوی سره ظلم کوي، ښځه د خاوند د حق خیال نه ساتي، خاوند د ښځې پروا نه ساتي، نو ته په دې کې ملا وې په زلزلې به نه راځي. دا خو خدای ډېر صابره دی. زما د قسم د الله په ذاتي زمارونو د دې نه پټېنې ګناهونه پخوانو قومونو کړي دي، نو خدای په ځمکه اړولې ده. دا د چا برکت دی چې مونږ ته خدای ګوري؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی. مونږ څه نه کوو په دې ودونو کې، مونږ څه نه کوو. واده خو خوشحالي ده کنه، تعالی خدای خوشحالي درکړه، نو چې تعالی خدای خوشحالي درکړه نو غیرت دا دی چې ته خدای خوشاله کړې، نو چې تم خدای خوشاله کړه، ته خوشاله کړې نو ته خوشاله کړه. نو زه پکې څه کوم؟ زه خو خدای خوشاله کړم چې تعالی خدای زوالي نه ودر کړې، نو تا به واده نه وي کړی. که تعالی خدای مال نه وي درکړې دا آدم به نه وي ګړې کړی. که تعالی خدای مال نه وي درکړې دا ښځه به نه و کړې. که تعالی خدای روغ صحت نه وي درکړې دا ښځه به نه و کړې. نو تعالی خدای روغ صحت درکړه، ځواني درکړه، مال هم درکړه، خوشحالي دله درکړه، پلار دې خوشحاليږي په دې واده هغه خوشاله، مور دې په خوشحاليږي هغه خوشاله، نو ته خدای ولې خفه کې؟ رښتیا وایه دا د غیرت تقاضا ده که دا بې غیرتي ده؟ نو چې تا خوشاله خو ته ما خوشاله کړه. په خدای کې مونږ خدای خفه کوو، په دې موبایلو کې مونږ څومره نخرې کوو. او ورونو شته بل څوک چې د مونږ ګناه معاف کړي، شته څوک داسې چې ګناه به نه کړي، مونږ ټول ګناهګار یو کړو او بغیر د الله د اسرین او د ذات نه زمونږ بل څوک نشته. د خدای په دربار کې عاجزي وکړې، توبه وکړې، استغفار وکړې، نو خدای به د عذابونو نه په خیر خلاص کړي. رب العالمین خدای موږ د خپل قهر او غضب نه پامن کې وساتي. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ ډېر ګناهونه کړي دي او موږ واله کړي دي، موږ لوی کړي دي، پټ او مخکاره. الله د ټولو د معافۍ درخواست کوو. د جمعې مبارک ورځ ده او د جمعې مانځه ته تیارې دي، مبارک ورځ ده. خدای ستا په دربار کې درخواست کوو الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. یا الله زمونږ واله ګناهونه معاف کړي، زمونږ لوی ګناهونه معاف کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. علماء تکنزل کل شامل کړي کفر دی. څوک عالم تکنزل کوي چې د مولا غدا داسې وکم وي دا کافر شوی، دا کفر دی، دا سخت جرم دی کنه. ذاتی دی وسره روان هم کنزل خنه ده. او یا ذا لا اله الا الله فضیلته دا خو چې د جمعه کې بیان کوم ذکر د فضیلت دی. او ربنا لك الحمد تسبح حمدا كثيرا طيبا و بالکل ویل شي خبره ده. ولکه نن ورځ رجونی شي ځکه افات را روان دي، انو ما خو چې افتونه او زلزلې د خدای را روان دي او داغه علاج هم د قری چې مونږ توبه وباسو، روجیم خري چې سړی ونیسي، صدقې خري چې بندې ورکی، کور کې پریشانې دي الله دې په خیر بدلې کړي، دې بیمار دې الله دې ولا شفا ورکړي. دا اصل خبرې دي. څوک ما یاد کې د خوب لیدل، څوک نور علما یاد چې هغه خوبونه لیدل چې عذاب را روان دي. دا خوبونه نه رستو خوبونه سکه پیغمبر مبارک وی را روان دي. خوب څه خبره؟ نبی علیہ السلام فرمایي قیامت ته نږدې چې خلک ګناهونه شروع کړي، خلک خدای خپه کول شروع کړي. ور دا ما ته په تصویرونو، په فلمونو، په بربندو سيزونو کتو باندې، په دوکو داغو مسلمان ته بازار الله خپه کیږي کنه چې الله خپه چې نو پیغمبر وی عذاب راځي او دا عذابونه یو شکل زلزلې نو دې کې خوب ته ضرورت شو. خوب چاولي دا یو نه دي، دا خلص خبرې او نو خوب شری دلیل او اصل خبره دا چې مون الله خپه کو عذاب راځي او دا عذاب مختلف شکلونه دي. الله دې مستعجل ګرانو